ملما مہمان خصوصی جناب مولانا حسن احمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغیم تشریف راوڑے دے انشاءاللہ د دین پس پا اغوی بیان کئی زوس مفتی محمد عبداللہ صاحب پل استاذ محترم اغوی تخواست کوم چراشی و تاسو تا بیان کو فرمائی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لكل شيء شرفا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزت مندو، حدیث پاک مفہوم راضی چے لونو توم زنگ لگی لکه څنګه چې د اوبو لګېدو سره اوسپنې ته زنګ لګي. صحابه رضی الله عنهم عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې صفای څه طریقه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایا چې مرګ ډیر یادول او د قرآن پاک تلاوت کول. عزت مندو، اللہ پاک منگا تاسو باندې ډیر زیات لوی رحم کړی دی او لوی کرم کړی دی چې قرآن مجید غونته کې عظیم الشان دولت اللہ پاک مونږ ټولو ته نصیب کړی دی. اوس داسې ښکلي درسونه، مدرسې، خانقاه، مرکزونه الله جل جلاله دې سرسبز او شاداب وساتي. د دې ځای نه عزتمندو د دین دا چینې به د دې ځای نه روانې وي، د دې درسونو نه، د دې جماعتونو نه، د دې مدرسو نه، او سالم عالم کې به دغه نور د دې ځای نه خورېږي. دې ځای الحمدلله دا حافظان تیاریږي او بیا به دا حافظان دی به مدرسو کې داخلي واخلي نو دی به انشاءاللہ سبال عالمان وی او دا شانتی د قرآن مجید اغی باندې بخپله هم عمل کئی، اغا بنور خلقو تا هم رسی. عزتمندو که پا دی قرآن مجید باندې منگا عملو کو اللہ جل جلالہ بزمنگا دنیا هم خسته کی او آخرت با هم اللہ جل جلالہ زمنگا خسته کی. حدیث پاک کے راضی مشکات شریف کی حدیث تے چې یو کس آغو لگید آغاز مکہ خرس اکڑا بل کس واغستا چې چا واغستا نو پا آغی کے منگے راوت پا آغی کے دسرون ڈکو دیوس وی دا زمانہ دے دا پٹی مالی چه کم اصلو آغا پسی لڑ آغا تاوی ما خودتان از مکہ آغستے وا او ما یتانا دا منگے نو آغستے چه پدی کسری دی دا ستا دے نو آغا تاوی نا دا زمانے دے ما چیز مکہ خرسا کردی دا پدی که چیسو ما عرص خرس کردی دی دا ستا دی. یو دیتا تیار ندے چه دا زمانے
او بلوم هغه تیار نه چې دا زما دی. ولې دا د ایمان هغه دولتو، په ایمان کې یو کمالو، ایمان کاملو د الله جل جلاله یره په هغې کې موجود وه، نو هر یو د دې نه انکار کوي دا زمانه دا ستا دی. د قاضي سره فیصله لاړه، مشرانو هغه فیصله چې لاړه، یو ته وایي ستا لور شته او وایي زما لور شته، بل ته وایي ستا زوی شته وي او وي د دواړو به نکاح وکړو او جګړه به په دې باندې ختمه شي چې دا به هغې ته هبه کړو. په هغې باندې هغه دواړه فریقین په هغې باندې عزتمندو خوشحاله شو. دا عزتمندو الله پاک چې کله د الله جل جلاله یره راشي، ایمان کامل له الله جل جلاله مونږ ټولو ته نصیب کی، بیا د ایمان په اعمالو باندې چلیدل دا انسان ته ډیر زیات سي نو آسان شي. مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه و یو وخت کې د دې تشکیل وشو یو علاقې ته، هلته کې چې لاړل نو هغه ځای کې په جومات کې د امام بخاري رحمهم الله د قبر اطهر چې کم قبر کم ځای کې د امام بخاري رحمهم الله هغه ځای چې کم جامع مسجدو، نو یو امام دی او امام سره مؤذن دی، یو کس نیم بل هلته کې موجود څوک نو. بیا سرکاري طور دی تقریبا 20 کاله پس بیا لاړل چې هلته کې لړ نو هغه جومات ډېر زیات ډک و. وی دا څه وجه ده؟ مولانا صاحب تپوس وکړ مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه چې دا څه وجه ده چې دې ځای الحمدلله دا دوره زیات جومات ډک ته 20 کاله مخکې زه راغلی وم، دلته کې خو هېڅوک نو. نو هغوی ورته وی دې ځای کې دا تبلیغ والا رالل او دې تبلیغ والا محنت وکړه، دې بسترو والا د هغې برکت سره الحمدلله یو فضا جوړه شوه او الحمدلله اوس دا جومات ډکي، موږ له ډېر زیات خلک راځي. مولانا صاحب فرمایل چې څوک تنګ نظره وي نو هغوی خو به انکار کوي، لیکن چې د چا په زړه کې وسعت وي نو هغوی د دین د تمام طبقو د هغې تصدیق به کوي. که خانقاه کې محنت کیږي، که په مدرسو کې محنت کیږي، دا شان د تبلیغ محنت کیږي، دا شانتی بل یو حق محنت د جهاد په لحاظ سره هغه کیږي، یا نور چې کوم حق محنتونه یي د هغې به زمونږ تمام علما د هغې تصدیق کوي او دا ښه کار دی چې دا شانتی د تبلیغ هم یو کار دی، د دین هم د دین محنت هم یو کار دی. په علم زده کول د هغې دپاره وتل دا یو ډیره زیاته لویه خبره ده چې الله جل جلاله چاته توفیق نصیب کی. نو عزتمندو دا د ختم قرآن دا سلسله الحمدلله ثم الحمدلله د ډیر وخت نه حافظ صاحب سره دلته کې جاری ده. الله پاک دې دا مرکز او دا جمعه سرسبز او شاداب وساتي، دې ته دې الله جل جلاله ترقی نصیب کی. اوس زمونږ اوس ذمہواري ده چې مونږ خپل بچي راولیږو او دلته کې په دې مدرسو کې دی قرآن مجید زده کی، په ناظرې باندې زده کی، دا شان قرآن مجید په حفظ باندې هغه یاد کی. او بیا د دې نه پس زمونږ ذمہواري دا ده چې الحمدلله ثم الحمدلله په دې کلي کې په دې زیده کې مدرسې دي، په شاه منصور کې مدرسې دي، دا شانته نور په دې ټول علاقه کې الحمدلله مدرسې شته. هلته کې د علم دپاره بیا خپل اولاد داخل کو، هغوی عالمان شي چې زمونږ کورونه روښانه شي. الله جل جلاله زمونږ په ژوند کې یو انقلاب چې نو هغه راولي. نو الله پاک فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. چا چې نیک عمل اختیار کړل، که هغه نارینه وي او که هغه زنانه وي، هغه نیک اعمال صالحه توفیق ورته الله جل جلاله نصیب که. الله پاک به ورته یو پاکیزه ژوند چې نو نصیب کړي په دنیا کې.
او آخرت کی لوی خوشحالی به ورته الله جل جلاله نصیب کی. ان لكل شيء شرفا يتباهون به، د هر یو سیز د پاره یو شرافت او ابتهار وی، فخر وی چې خلق په هغې باندې فخر کوي. زما د امت شرافت او فخر هغه څه شی دی؟ هغه قرآن مجید دی چې دا قرآن مجید دا من خپل سینو سره ولګو او بیا دغه قرآن مجید زده کو او ټول عالم کې دا قرآن مجید د دې هغه رڼا چې نو هغه خوره کو چې په دې باندې الله جل جلاله موږ ته هم توفیق نصیب کی. او بیا ډیر داسې خلک دي لکه تاسو پنجاب ته لړ شئ، سن علاقې ته لړ شئ، نور علاقو ته لړ شئ، هغوی له کلمات ځان له نه ورځي، دا یې عقیدې صحیح نه دي. الحمدلله زمونږ دا علاقې په دین سره آبادي دي، دلته کې الحمدلله مدرسې دي. الله پاک دې ته نور ترقی نصیب کی، نور ترقی دی الله جل جلاله نصیب کی. او بیا چې عزتمندو زمونږ په ژوند کې برکت راشي، زمونږ په کورونو کې برکت راشي، زمونږ په معاشره کې برکت راشي، زمونږ عبادات زمونږ معاملات د دې قرآن او د حدیث مطابق شي، نو دا به یو ډیر زیات لوی انقلاب به عزتمندو په ژوند کې راشي. او چې بیا د قرآن دا انقلاب راشي، دنیا کې هم انسان به خوشحالی او بیا د آخرت چې کوم خوشحالی دي لوی لوی خوشحالی به الله جل جلاله نصیب کوي. الله پاک دې موږ تاسو ټول مسلمانانو ته نصیب کی. دا ختمونه دې الله جل جلاله دا دې موږ ټول ته مبارک کی. حافظ صاحب ته خصوصا دا شانته د دې مدرسې اساتذو ته د دې والدینو ته موږ تاسو ټول مسلمانانو ته مبارک کی. الله پاک دې په دې قرآن مجید باندې موږ ټول ته د عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا